د ژوند او مرګ په اړه. درنو دوستانو په خیر راست، ایله د تاسو به جوړ او روغ یاست. د پورته عنوان سره سم مو تاسو ته موضوع ټاکلې ده او موضوع درې برخې لري. جهانګیر اکاډمي چینل د ایله د چینل در سره سبسکرایب کړئ ترڅو د نورو برخو څخه هم برخمن شئ او موضوع په کلي ډول ترلاسه کړئ. په لومړۍ برخه کې پیژندنه ده او د نور مرګ په او ژوند په اړه مختصر معلومات دي. په دې ځمکه کې هر څه چې نړۍ ته راځي یوه ورځ باید له نړۍ څخه لاړ شي. هغه که ګل وي چې شاید یوه اونۍ ژوند ولري، یا دا چې 4000 کلن سرو ابرقوا چې په کلکه ولاړ دي. انسان هم له دې قیدې مستثنا نه دی. یوه ورځ نړۍ ته راځي او یوه ورځ باید له نړۍ څخه لاړ شي. معمولا انسانان د خپلو مشرانو په مرګ سره له دې پدیدې سره اشنا کیږي. د انا او نیکه مړینه، بیا وروسته مور او پلار او همدغسې مخته ځي. هیڅوک نشي کولی له دې برخلیک څخه وتښتي. دلته د ژوند او مرګ په اړه خبرې دي. کله چې انسان سره خبرې کوي، خپل ماشومتوب په اړه وایه، د ځوانۍ په اړه وایه چې چیرته لوی شوی دی او همدغسې مخته ځي. خو کله چې پای ته ورسېږي نور څه نه وایي او هیڅ هڅه کوي چې ورته پام هم ونه کړي. مثلا کله چې یو ماشوم نړۍ ته راځي جشن نیسي، د هغه لومړی کال کلیزه مهمه بولي او هڅه کوي چې هر کال کلیزه یې ولمانځي. د ماشومتوب، ځوانۍ او نوې ځوانۍ دوره ډیره خوږه ده او موږ ډیر خوښ یو چې په اړه یې خبرې وکړو، خو بیخي نه غواړو چې د پای کار یعنی د مرګ په اړه خبرې وکړو. همدغه رنګه له مرګ سره پیژندنه. موږ وویل چې معمولا لومړی ځل چې یو انسان له مرګ سره اشنا کیږي د نیکه یا انا مرګ دی، او یو ځوان ممکن لومړی ځل وي چې دا ډول احساس تجربه کوي. خو داسې باید نه وي. انسانان باید له پیل څخه له مرګ سره اشنا سي. کله چې مرګ سره اشنا سي او په اړه یې پوه سي، ژوند یې اسانه کیږي. یو شی چې په ژوند کې حتمن دی، ولې یې ونه پیژنو، ولې ترې وتښتو؟ نو راځئ چې ویې پیژنو ترڅو لږ تر لږه ژوند مو اسانه سي. قدرمنو دوستانو، د لومړۍ برخې پای مننه. ایله د ستاسو مو په دعاګانو کې یاد وساتئ.